کلب چې ورته کې انګریزانو د هغې بیا هغې دغه لاړو دا برطانیې والو هغې لاړو بیا یې دوان ته میلاو شو بیا یې دوانو نفس دغه شي دا یو کشمیري و هغه واخیسته د چا څه دی و او بس چې دی نو دا کلب چې دی نو بس اوس پکې دوکانداران وریجې خرڅوي پخوانی بلډینګ دی دې کې دا لاندې دوکانونه دي د کاریانې دا سودا مودا دوکانونه دي پکې دا ډېر پخوانی بلډینګ دی دې کې بس اوس زما په خیال خالي پروت دی خو کورونه مورونه پکې خلک شته